اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د اووم څپرې پنځم درس دی او د سورة الانعام چې شپږمه سوره ده 13 نه تر 28 آیت ورسره کولی شئ چې وګورئ. وهو القاهر فوق العباد، او هغه غالب دی په خپلو بندګانو باندې. وإنني بريء، او بشک زه بیزاره یم. فتنتهم، د دوی بهانه، مفهوم داسې دی د دوی څه بله بهانه. اکنه پردې. ان یفقهوه چې پوهه نشي دوی په هغې. وفي آذانهم وقرا، او د دوی په غوږونو کې دروندوالی دی. اساطیر الاولین، قصې د پخوانو خلقو. ینهون عنه، منع کوي، مفهوم داسې دی منع کوي خلق د دنه. وینأون، مفهوم داسې دی او خپله هم لرې کیږي. بدا ښکاره شو. امید دوستان در رسم ده شوی، نور دوستانو سره شیر کړئ. الله مل شي.